السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ملګرو، نن غواړم د 9 صحابه کرامو په اړه چې دوی څومره احادیث روایت کړي دي معلومات درکړم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه 593 حدیثونه روایت کړي. دوم، حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه 263 حدیثونه روایت کړي. دریم، حضرت انس رضی الله تعالی عنه 2286 حدیثونه روایت کړي. څلورم، حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه 5304 حدیثونه روایت کړي دي. پنځم، حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه 848 حدیثونه روایت کړي دي. شپږم، حضرت بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها 2210 حدیثونه روایت کړي دي. اووم، حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه 1170 حدیثونه روایت کړي دي. اتم، حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه 1460 یا 1660 حدیثونه روایت کړي دي. نهم، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه 1540 یا 1540 حدیثونه روایت کړي دي. دا و د 9 صحابه کرامو په اړه چې دوی څومره احادیث روایت کړي دي. ما تاسو سره لنډ معلومات شریک کړه. هیله لرم چې معلومات مو خوښ شوي وي.